زموږ په معاشره کې چې موږ ډېرو سره مخامخ کیږو دا د جنابت څخه د پاکیو طریقه چې غسل موږ ورته وایو د دې طریقه د ډېر انسانان نه دی سته. حال دا دی ګورې دا مسله واورئ که چې څوک د جنابت څخه ځان پاکي غسل وکړي په ټول بدن باندې د یوه وریښته مطابق ځای وچ پاتې دا سړی جنوب دی په دې حالت کې سجده لګول ګناه ده په دې حالت کې عبادت کول ګناه ده. موږ په خبر نه یو زموږ غسل صحیح سوی نه وي دا عبادت چې موږ کوو دا فالتو لاړې څومره مهمه مسله ده. ډېر وخت موږ د تعلیم اسلام راډیو یو وخت یو زنانه راغلی و دغه مولوي صاحب ته ویلي و چې 40 کاله پر ما باندې تېر سوی دي چې کوم طریقه د غسل اوس مولوي صاحب موږ ته وښول په خدای که په دا 40 کال موږ په دا طریقه غسل کوي. څونه هغه زنانې چې موږ ته ټول عمر وقف کړی دی خدمت په کوو کالي په ایستلي کوو بچان په راوړو بچان په ساتو او صفایي په کوو د خپل ځان صفایي د کمرې صفایي د ځای صفایي دا ټول موږ په کوو لیکن د دغه زنانې ستا په وجه باندې د دې زنانې لمونځ هم نه رسي غسل خو بیخي نه رسي. الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته تاسو هر یو د کور شپانه یاست د دغه زنانې په باره کې به د قیامت په ورځ ستاسو پوښتنه کېږي. دغه زنانه به ستا و ګریوان ته لاس اچي چې خدمت یې راباندې کوي او بچان دې راباندې راوړل بچانو صفایي مې در کول د لویول مې هر څه ما کول تا یوه ورځ ما ته د غسل طریقه راوښول تا خو زه په 4 دیوالو کې بنده کړی و تا ما ته د غسل طریقه راوښول. عزیزان د غسل طریقه زه د درد درته وایم اوس یې در ښیم باید تاسو لږ زده کړئ. کوم وخت چې سړی جنوب سي په هر اعتبار باندې که د خوبه راکښینې غسل پرې اوښتی یا د کوروالی وروسته د جنابت په حالت کې سي کوروالا او دی دواړه لومړی باید اودس مات کړي ورونې به ولې وکړي په دین کې شرم نشته. د اودس ماتولو وروسته بیا اودس وچ کړي بیا استنجا ووایي د استنجا ما بعده لاسونه پرېږدي که مکمل اودس وکړي خو بیخي ښه خبره ده خوله پرېږدي پزه پرېږدي اودس مکمل اودس وکړي بیا پر سر باندې اوبه واچي دا سر داسې ومږي چې د ده یقین سو چې د هر وریښته و بیخته اوبه ورسېده بیا پر راسته اوږه باندې اوبه راتویږي دا راسته اوږه دومرې ومږي دا بدن ټول چې د ده دا یقین سو چې زما پر بدن باندې انشاءالله وچ ځای نه دی پاتې بیا دې پر چپه اوږه باندې کړي. لیکن دا خیال ساتي که چیرې سړی د جنابت په حالت کې خوله مینځي باید غرغره وکړي دا اوبه په ستوني کې داسې واچي غرغره یې کړي ستوني ته ورسي پزه کې باید دغه د چپه لاس خچي ګوته ووایي چې هغه د پزې نرمۍ هم لندې سي احتیاط په خطر. که چیرې روژه یي د روژې په حالت کې بیا که چیرې دا خطره یي چې د ده څه اوبه تېرېږي نو بیا دې غرغره نه کوي بیا دې د هغه څه خوله مینځي کوشش دې دا وکړي چې خوله ټول لنده کړي او بیا دا یو وار بیا دې دوباره بیا پر سر باندې اوبه تېږي بیا دې سر ومږي بیا دې پر راسته اوږه باندې اوبه تېږي بیا دې په چپه اوږه درېیم ځل بیا دا رقم که چیرې صابون استعمالوي شیمپو استعمالوي خو فبها بیا دې شیمپو پر بدن باندې ومږي د هغه مابعده دې بیا 3 وارې دې اوبه پر بدن باندې ومږي داسې دې اوبه پر ځان توی کړي چې د ده پوره یقین سو چې نور نه انشاءالله زه صفا سومه زما پر بدن باندې 1 انچ قدر ځای 1 بیشته قدر ځای چې کوم دی هغه وچ نه دی پاته نو بیا دې راووځي پر داسې ځای دې پښه کښېږدي چې هغه اټول وي پر هغه دې پښه کښېږدي بیا یې ګوړی دې ودرې چې د بدن اوبه وڅڅېږي بیا دې ټول راواخلي ځان دې په وچ کې کالي دې واغوندي. ګورې دا طریقه د زنان دپاره هم دغه طریقه ده خو صرف د زنان دپاره دا یو مسله سته که چیرې زنان وریښتان خو غټ وي عام طور که چیرې دا زنانو دا وریښتان داسې ودلي چې مشتي یا چوټیګان ورته وایي بیا خلاصول یې دې ته مشکل وي نو بیا ضروري دا ده چې دا زنانه به په دا خپل وریښتانو کې دا ګوتې دومرې وي چې د هر وریښته بیخته اوبه ورسي خو دا چوټیګان خلاصول ضروري نه دي او که چیرې چوټي دې ته خلاصول مشکل نه وي او ډېره مضبوطه نه وي ودلې نو بیا دا کولی شي چې دا خپل وریښتان خلاص کړي په غوسه کې ښه پرېولي تر څو چې د هر وریښته بیخته اوبه ورسېږي. بعض وخت کې زموږ زنانې په لاسو باندې دا رنګونه ولي د دې لاندې دا نوک ته اوبه نه ورځي دا غسل نه دی ایسې موږ د پیشن په وجه باندې خپل دین تباه کړي خپل آخرت مې تباه کړي غسل مو نه دی ایسې. بعض خو داسې علامې کوي چې داسې شان استعمالوي اوس په دا وریښتانو باندې یو کم رنګ استعمالېږي دا خپل جرم لري پر دا وریښته باندې راوغوړېږي که دا شی یې دا غسل و اودس دواړه نه ځي ځکه د دې لاندې اوبه نه ځي او که چیرې د هغسې بلیچ باندې ووایي په بل شي باندې خو بېل خبر ده هغه ته خو بیا مشکل نه لري. موږ وایي دا د احتیاط ډېر کوي په نوکانو باندې داسې رنګونه
داسې شیان چې هغه د اوبو د ممانعت ذریعه ګرځي داسې باید نه وسي. نو باید موږ ته دین زده کړو، خپل دین سره مینه وساتو. غسل څومره مهم شی دی، طهارت پاکي څومره مهم شی ده چې د دې په وجه باندې که سړی جنوب وي فرشتې نږدې نه ورته راځي. باید موږ د خپل ځان سره احسان وکړو، د خپل ځان دپاره آخرت سم کړو. الدنیا مزرع الاخره، دا د آخرت کښت دی چې په هر رقم کې هغه رقم کېږي. او دا خبره په غسل کې 3 فرض دي. د دې فرایضو خیال ساتل ضروري دي. که دا پاته سي غسل نه نیسي، دا باید ډېر په توجه سي. اول فرض دا دی خوله به پرېږدي، او خوله به داسې وینځي چې د ده یقین سي چې زما ټوله خولو ته اوبه ورغلې. دوم پزه به وینځي، پزه به وینځي داسې به وینځي چې په پزه کې اوبه اچي او بیا به دا خچۍ ګوته په راګرځي. دریم فرض د غسل چې کوم دی پر ټول بدن باندې اوبه تېرول، داسې تېرول چې پر بدن باندې معمولي اندازه ځای هم وچ پاته نه سي. دا 3 فرضونه باید زموږ په یاد زده او زده یې کړو.